نیت د دې لمانځه داسې دی محترمینو، نیت کوم د زړه د اخلاصه، لمونځ کوم 2 رکعاته واجب د کوچني اختر سره د واړه تکبیرونو، اقتدا مې کړې په دې امام پسې، مخ مې د کعبې شریف په لوري، الله اکبر. دغه نیت دی محترمینو د کوچني اختر د لمانځه. بسم الله الرحمن الرحیم. د عید الفطر د لمانځه طریقه، یعنی د کوچني اختر د لمانځه طریقه. د لمونځ په کال کې 2 ځلې راځي محترمینو، نو ځکه د ډیرو خلکو د ذهنونو نه بیا دا وتلی وي. ان شاء الله په دې ترتیب سره به په ډیره اسانه طریقه سره دا تاسو زده کړئ. ګورئ، دا د اختر لمونځ چې کوم دی د کوچني اختر دا 2 رکعاته واجب دی. دا داسې ادا کیږي لکه څنګه چې 2 رکعاته د امام سره په جمع باندې ادا کوي. صرف په دې کې چې کوم دي 3 تکبیره په اول رکعت کې او 3 په دویم رکعت کې، د 6 تکبیرونه پکې اضافه دي. د دې طریقه سره محترمینو، کله چې امام تقریر د هر څه خلاص کی، چې کله صف ودرېږي د لمانځه لپاره، نو اول به امام تکبیر تحریمه ووایي، یعنی اول تکبیر الله اکبر. د دې نه بعد به لاسونه د نامه لاندې کښېږدي. دویم به امام ثنا وایي، ته به هم د ځان سره ثنا وایي، یعنی سبحانک اللهم به هغه هم وایي او ته به یې هم وایي په پټه. اوس دا دریم چې کوم دی محترمینو، د سبحان نه بعد په اول رکعت کې دا 3 تکبیره ویل کېږي. کله چې امام سبحان وایي، د هغه نه بعد به امام لاسونه غوږو ته پورته کړي، الله اکبر به وایي، لاسونه به زوړن کړي، د نامه لاندې ونیسه، دغسې زوړن کړه. بیا به دویم تکبیر وایي الله اکبر، بیا به لاسونه دغسې زوړن کړي. بیا به دریم تکبیر وایي الله اکبر. اوس دا 3 تکبیره چې پوره سوه، لاسونه به د نامه لاندې وتړي. ځکه د دې نه بعد به بیا امام ته به د هغې خاموشه ولاړې، امام به اعوذ بالله وایي، بسم الله وایي او سورة فاتحه به وایي، یو قرات به وایي. د هغه نه بعد به رکوع ته ځي، سجده به کوي، دغسې 1 رکعت مکمل کېږي محترمین. دا سو اول رکعت، دا خو مکمل سو. اوس دویم رکعت چې کوم دی، چې کله دویم رکعت ته امام راپورته سي، نو اول به امام قرات وایي. په اول رکعت کې د قرات نه مخکې تکبیرونه ویلي وه، او په دویم رکعت کې د قرات نه بعد تکبیرونه وایي. اوس دویم رکعت ته چې امام راپورته سو، نو دی به قرات وایي. قرات نه بعد به اوس دا 3 تکبیرونه، دویم دا 3 تکبیرونه دی وایي. 3 تکبیرونه به څنګه وایي چې کله دی قرات خلاص کړي، نو الله اکبر لاسونه به غوږو ته پورته کړي، دا یو تکبیر سو، لاسونه به زوړن کړي. دویم تکبیر ته به بیا لاسونه غوږو ته پورته کړي، الله اکبر، بیا به لاسونه زوړن کړي. اوس دریم تکبیر ته به بیا لاسونه غوږو ته پورته کړي، بیا به یې داسې زوړن کړي، ځکه د دې نه بعد بیا قرات نشته، رکوع ته ځي، لاسونه به د نامه لاندې نه نیسي. لاسونه په اول رکعت کې مو 3 تکبیره چې پوره سوه، لاسونه مو نامه لاندې نیولې وه. دویم رکعت کې چې 3 تکبیره پوره سوه، بیا به هم لاسونه زوړن کوي، ځکه 4م تکبیر چې کله وایي، بس به د امام سره رکوع ته ځي، بیا به سجده کوي او بیا به قعده کوي. دغسې د 2 رکعته مکمل سوه. نو انشاءالله دا ترتیب ته وګورئ او سر په خلاص کړئ. ډېر اسانه طریقه ده. دا 2 رکعته بس واجب دی د اختر لمونځ. دا داسې ادا کېږي لکه څنګه چې 2 رکعته نفل، 2 رکعت د امام سره په جمع باندې ادا کوي.